ډېرو درنو خوږو کتونکو ته به سم افغاني یم په خپله دې خپرونه کې تاسو ته ستړی مه شوی یم. ډېرو درنو خوږو کتونکو زه غواړم چې د ستر پښتون صوفي او ستر پښتون ملي مبارز د پیروخان په هکله تاسو ته لنډ معلومات درکړم. خو کتونکو پیروخان ډېر ستر شخصیت دی، داسې په یوه خپرونه کې یوه ویډیو کې د هغوی د شخصیت احاطه نشي کېدی او نه زما غوندې د یو شاګرد د وس کار دی چې د هغوی په شخصیت باندې خبرې وکړم. خو زه دا ضروري ګڼم چې د هغوی په هکله دا لنډ معلومات خپاره کړم. تاسو دا ویډیو تر اخره پورې راسره وګورئ. پیروخان چې خپل اصل نوم یې بایزید انصاري دی او د پیروخان په نوم پیژندل شوی دی. د پلار نوم یې قاضي عبدالله و. د جنوبي وزیرستان د کنیګرم د اورمړو قبیلې سره یې تعلق لرلو. په 1525 کې د هند د پنجاب په جلندر کې زیږېدلی و چې مور او پلار یې هغه وخت هم هلته اوسېدل. پلار یې دیني عالم او په خپل کلي کانیګرم کې یوه مدرسه هم لرله. د دوی پلار غوښتل چې د دوی زوی هم د وخت مروجه زده کړو سره سره دیني زده کړې هم وکړي او یو ښه عالم جوړ شي. خو د دوی مزاج له ماشومتوبه روحانیت ته مایل و او د یو کامل پیر په لټون کې و. خو پلار به یې مخالفت کولو او نه به یې پرېښودو. خو زلمیتوب ته د رسېدو سره سم یې خپل د تره زوی شیخ اسماعیل سره بیعت وکړو. هم په ځوانۍ کې د هندوستان، کندهار او سمرقند سفرونه وکړل، خو دا سفرونه یې د تجارت ترڅنګ د یو کامل پیر د لټون په غرض کې هم وو. د ځوانۍ په موده کې 15 کاله مسلسل خلوت وکړو او د دې نه پاسې د خپلو تعلیماتو د خپرولو آغاز وکړو او ننګرهار ته لاړو او له هغه ځایه پېښور خلیلو ته راغی. د وخت حاکمانو او ولسي خلکو ته یې د خپلې عقیدې د قبلونو بلنې ورکړې. مومند، یوسفزي، بنګښ، اورکزي او نور د ډېرو قومونو خلک یې مریدان شول. پیر بابا او د هغوی شاګرد اخوند درویزه بابا یې له روحاني او ولسي مبارزې خبر شول، نو سخت مخالفت یې وکړو. له دې وروسته د دوی ترمنځ مناظرې او مباحثې پیل شوې، خو هر ځل به دوی پرې بری موندو او هغوی به له ځوابه کېدل چې خبره اخر تر جنګونو ورسېده. خو دوی ته په ولس کې ډېر زیات مقبولیت او محبوبیت ترلاسه شوی و. په همدې دوران کې د مغلو جبر او استبداد تر حده پورته شوی و. دوی د مغل استعمار خلاف په ورکزو تیرا کې د آزاد پښتون ریاست بنیاد کېښودو او د مغل سمراج خلاف یې د خپلواکۍ مبارزه پیل کړه چې په ضد یې مغل حکومت په تیرا یلغار وکړو او ماتې یې وخوړه. د دوی طاقت نور هم زیات شو او په ننګرهار کې د مغل حکومت په کیمپ حمله وکړه او هلته دوی ماتې وخوړه او له هغه ځایه مردان کلپنۍ ته راغلل. د تاریخ د پوهانو د وینا سره سم په 1586 کې وفات شو. خپلو زمنو په هشتنګر کې دفن کړو، ولې وروستو خپلو مخالفینو د دوی قبر وران کړو او د دوی جسد یې او سار یې ترې پرې کړو او د دوی خلخانه بندي کړی شوه. ډېر زیات کړاوونه او مصیبتونه پرې تیر شول. د دوی 5 زمن وو: شیخ عمر، نورالدین، خیرالدین، کمال الدین او جلال الدین، چې په جلاله باندې هم پیژندل شوی دی چې وروستو یې د مغلو خلاف سخته مبارزه کړې ده. دوی په پښتو ژبه کې ګڼ کتابونه لیکلي دي چې مشهور پکې خیر البیان، سیرات التوحید دي. د دوی دې تحریک ته روحاني تحریک وایي چې د پښتنو په ځمکه ړومبنی باقاعده ولسي، سیاسي، ادبي او روحاني تحریک دی چې د پښتون سیاست، د پښتون ادب او پښتون تصوف او روحانیت بنیاد پرې ایښی شوی دی. پښتو ادب له یې د میرزا خان انصاري، ارزني خویشکي او دولت لوڼي او داسې نور ګڼ د لوړې پایې شاعران ورکړي دي. خوږو کتونکو، زه د میرزا خان انصاري یو څو شعرونو سره دا خپرونه سر ته رسوم. څه د خپل پیر او مرشد یادونه یې هم پکې کړې دی. د میرزا ګمان پنی شو، د میرزا ګمان پنی شو، هر چې وایي میا روښان دی. د میرزا په خوله ویېږم، د میرزا په خوله ویېږم، یو روښان بې مثله زه یم. زما ذات په دواړه کونه نه ځایېږي، زما ذات په دواړه کونه نه ځایېږي،
په قفس کې ځایېدلی د میرزا یم. خوږو کتونکو همدې سره زموږ دا خپرونه سر ته ورسېدله. ښاد، آباد او بریالي